سمره پزړه کې ارمانونه لرم، سمره پزړه کې ارمانونه لرم، یو ستا نظر ته ټول کارونه لرم. د اوښکو هر ساز کې قطره ده د زړه، د اوښکو هر ساز کې قطره ده د زړه، پکې بېشماره حسرتونه لرم. د خولې مې څه غواړې سرې سترګې پوښته، له خولې مې څه غواړې سرې سترګې پوښته، پکې رنګین رنګین خیالونه لرم. توه د دین او د دنیا هټکه، توه د دین او د دنیا هټکه، په زخمي زړه سوي داغونه لرم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جابرشاه درویش یم او ناز احمد صاحب را سره په څنګ کې ناست دی. امید ساتم چې تاسو به روغ جوړ او په خیریت سره. نن زموږ دا پروګرام د ځمکې ستوري دویمه مرکه ده. په دې پروګرام کې به نن مونږ د اجمل هټک بابا کوم چې د پښتو ژبې یو ډېر نامتو شاعر تیر شوی دی، د هغې کتاب مونږ سره په لاس کې دی. ناز احمد صاحب به د هغې د ژوند په حوالې سره مختصر یو څو خبرې کوي او بیا د دې کتاب نه به تاسو ته د هغې څه شعرونه هم ډالۍ کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه جعفر شاه درویش صاحب او ګرانو مینوالو. څنګه چې تاسو ته پته ده دا مونږ او جعفر شاه یو کوشش شروع کړی دی د هغه شاعرانو چې کوم تاریخ ساز شخصیتونه دي، لکه که دا و چې د هغوی وینا زموږ په خوله ښه راځیم نه، هغوی دومره لوړ مقام لري، خو چونکې مونږ دا سوچ دی زموږ ورسره مینه ده، نو مونږ دا سوچ چې زموږ په توسط سره دا کتاب یا د هغوی دا شعرونه چاته نه رسېدلي، نو چې هغوی ته هم ورسي او استفاده ترې وکړي. بل اجمل هټک صاحب د اکوړه هټک کې پیدا شوی او ډیر خلک په سیاسي ژوندونو پیژني، ځکه چې هغه څومره عقدې هغه راوستې وې، د هغه څومره عقدې وې او په سیاست کې ډیر لوړ مقام، خو یو واحد هغه شخصیت دی چې هغه دواړه مقام لوړ ساتلي وو. دا پې د الله احسان و، ځکه چې تاسو وګورئ نو په سیاست کې هم هغه یو لوی مقام او بیا په شاعرۍ کې په نظم نثر کې بیا د نه سیوا یو انقلابي شاعر او الله دې وبخي ارواحات اجمل هټک صاحب د دې خورې فخر زموږ د دې علاقې فخر او مونږ یو قسم مونږ ته دا شرف حاصل دی. ما تاسو ته ویلي مو په بل پروګرام کې مونږ ته دا شرف حاصل دی چې مونږ د لا دې طرف ته چا د اجمل هټک صاحب به اعتراف هسې خو به هغه په خیبر به هم راغلي، په پی ټي وي هم به لار سره راغلي، خو زمونږ دلته چا اعتراف پروګرام یې نو کړی. مونږ ته الحمدلله دا مونږ باندې الله احسان کړی چې مونږ ته دا موقع راغلی وه او مونږ په مصري بانډه کې یو د دې پروګرام په اعتراف کې پروګرام کړی، نو د هغې یو شارټ غوندې خبره به وکړم چې هغه بیمارو، نو چې هغه مشاعرې ته مونږ ته نو راغلی، خو مونږ ورته کور ته تلي، نو هغه چې مونږ سره ملو شو نو بیمارو، خو هغه ډېر زیات خوشحاله و چې مصري بانډې والا زما په اعتراف کې زما دپاره یو پروګرام کړی دی، نو هغه ډېر خوشحاله و. مونږ چې هغه اوس هم یادو، نو مونږ پې فخر کوو چې مونږ هم یو داسې لوی شخصیت سره داسې نږدو پاتې شوي. نو زه به تاسو ته دا ټایم به نه ضایع کوو او تاسو به په تمه یې چې د هغه د یو کتاب نه مونږ تاسو ته یو انتخاب وو. دا به زموږ د پروګرام یو اصول دی چې د هر یو کتاب نه به تاسو ته یو انتخاب کوو او کوشش به کوو چې هغه وو چې تاسو خوښ شي. اجمل هټک صاحب چې کوم دی نو د هغه یو لوی لوړ مقام، نو زه د هغه باره کې یو دا خبره ده چې وایي پښتون نه چا تپوس وکړو چې ستاسو څه ثقافت دی، نو هغه ورته ووایي چې تاسو به ثقافت کې څه پیش کوئ، د هغه تاسو به پښتون څه پیش کوئ، وایي چې د حمزه بابا جونګړه او د اجمل هټک پیغله نظم. نو زه به تاسو ته د اجمل هټک صاحب پیغله نظم نشر کړم، زه به تاسو ته واوروم او تاسو به ترې خوند والئ. هلته د نور ډومبۍ سیره راخطه ښکارېده، دلته له باغه پلوشه چې راوته ښکارېده، هغه د شین اسمان د نور یوه بېباکه شغله، دا د پښتو د پیغلتوب یو حیاناکه شغله، هغې چې ټول جهان ته وکتل خندا یې وکړه، دې چې یو زه په نظر رالم هم حیا یې وکړه. خدای ګو زما په ځای که حور وې زیرېدلی به وې، که احساس ګل وې دغه ګل نه شرمېدلی به وې، پټه پړونې کې د حورو پیغلتوب وجینې، لکه په خوب کې د جنت د وږمو خوب وجینې، د انغښتې څانګه د مستۍ نه زانګېده راتله، لکه نشه د سرې پیالۍ نه ښکارېده راتله، د زر کې تګې د پانزیب انګازې هېرې کړې، لنډ قدمونو یې د زیر او بم پردې هېرې کړې، د زړه درزا مې دلته جلته ساره ښکلي شوله، دا چې مې خوا کې تېرېده نو سا نیولي شوله.
یو لمبه د نشو چې بس وړل کوي پویل نشته د جادو حیرانول کوي یو ټوکری کې د رامبیل چامبیل ګلونه وړي د بیګانو ستورو نه پاتې سیرې زړونه وړي ګلان ټوکری کې یې پرې کړي سره تازه ښکاري د ګلو میره معلومیږي څو غونچه ښکاري زړه په حملو نظر لیواله چې د چا د جینې څوک د څنګه د والله چې مهمه د جینې د ګلو باغ کې ده سحر سبا باغوانه به وي ګلان ټوکری کې خرڅولو ته روانه به وي له ګل غټو به په چاخوګو تمبیلونه جوړ کي ملال سترګې به په زړونو کې داغونه جوړ کي لکه د زر کې چې مین د خوند رفتار کوي ګله چا ګلو ته ګلونه وړي تلوار کوي خو نه لکلی په څنګ تیره شوه باغوانه نه ده هاغه ده شاړې ته ورځي په چاریانه نه ده چالې څه بل غونتې شو نوره ګړندی شوه غوټې په شاشه ګوري څه شکمنه غرڅنی شوه غوټې د تک ټالۍ د بېوسه زړه درزا ښایي لیونې چالې د مین د دیدن غلا ښایي په غلچکو کتو کې خوار ته تندرونه وړي دا محبوبه ده چا مین ته ځي ګلونه وړي په غلچکو کتو کې خوار ته تندرونه وړي پري له ډېره لیوالی نه سرګردانه ښکاري لاره یې پرېښوده قبرونو ته روانه ښکاري جوړ منجوره د بابا ته یې ګلونه راوړل په ختې ورځې خپلې سترګې مشالونه راوړل نه تنکې پیغله ځي بابا ته ښه بخت دپاره ګلونه وړي د چا د مینې د منښت دپاره په نرمو ګوتو به بابا باندې ګلونه کیدي ورته پرانستي به نیمګړي ارمانونه کیدي یوه د مینې باډیوه ده چې خزو کې ګرځي لکه د خورو خوب راغلي وي ژوندو کې ګرځي هاغه د ودرېده راپرېوته خوره وره شوه هاغه د ودرېده راپرېوته خوره وره شوه ګلونه مخکې ګلدلې لاړه زره زره شوه د یو خړکي قبر د پاسه دردانه پرېوته په اوده بخت دا د پیرونو خزانه پرېوته رامبیل چامبیل خواره واره سلر سبر پراته په یو خزه مین ویښته د دې د سر پراته لیوالې پیغلې و د نوي قبر څنګ نیولې د مرګ بادې و ژوند د نشو رنګ نیولې ما وی چې چغې به کړي جاړي به تراخه به وایي زړه په درزا شو چې خوله پرانیزي نو څه به وایي پیغلې ګلونه په سینه کتارول قبر ته په ډډ اواز یې دا سوټکي اورول قبر ته شهیده خور دې په ګولو سوري ټټر نه قربان چې په اسونه دانګېدلي هغه سر نه قربان خدای اسپرلی کې چې دا سرې ویني ګلونه شي بیا د خویندو میندو لوپټې سره نشانونه شي بیا دا انتخابو تاسو پیغله نظم تاسو سره شیر کو داغه یو کتاب هم درته ووایم نور خو داغه بلا کتابونه دي خو زمونږ مختصر پروګرام وي نو داغه په دې کتاب باندې به پروګرام ختمو ملګرو تش په لوګېدو ونه شوه ملګرو تش په لوګېدو ونه شوه زه چې لمبه شو دا خپل ځان وسوځو د نوي تیغ د ټوکېدو دپاره دا زور خوړلی شوی ګلستان وسوځو ملګرو یقینا چې ستاسو به زموږ د نن پروګرام خوښ شوي وي انشاءالله که ژوند وفا وکړه دا سلسله به داسې جاري ساتو او ستاسو دپاره به دغه شانتې نوي نوي پروګرامونه راوړو په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپل استاد محترم ستاسو نه اجازت غواړم ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان